دا د ټولې نړۍ خوږ زموږ افغانستان دی، کوم چې کورني خواړه ډېر خوندور او عالي ذایقه لري. تاسو ګورئ ساده خواړه لري، غریبانه خواړه دي خو ډېر ښکلي دي. نن به تاسو ته موږ د سړک د غاړې خواړه د شپې په دغه یخ موسم کې درننداره کړو. تاسو ګورئ چې د افغانستان څومره ښکلې میوې دي او په څومره ښه او صفا ډول خرڅیږي. دا نو انګور دي کوم چې ډېر ذایقه دار او د هر کس د زړه ارمان دی چې یو ځل خو یو خوري په دې موسم کې. دا نو بیا ډېرې خوندورې او خوږې مالټې دي. په دې شپني موسم کې چې وګوري نو خوله به دې ورته اوبه راپرېږدي. او نو دا څومره خوندورې کیلې دي. بل خوا یې انار د کندهار چې اوس هم په دې ژمي کې پیدا کیږي. او دا نو سبزي وګورئ چې ماښامي کې هر سړی ځي د خوراک لپاره یې ترې وړي. او دلته دا اچار د افغانستان خپله کابلی اچار او که غوښې وګورو هغه هم په صفا شکل. دلته نو بیا تاسو باندې دغه سیخانو ننداره کومه چې څومره په ښه شکل پخیږي او ډېر ارزانه دي. د هر چا د وس خواړه دي. دا که څه هم خواړه په ډېر ساده ډول خرڅیږي، په خوند او ذایقه کې یو هیواد هم ورته نشي رسېدلی، لومړی پاکستان.